د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې یو ځل بیا ناوړه پیښه رامنځته شوې. دغه ناوړه پیښه په سالنګ کې رامنځته شوې ده. تر ټولو مخکې شهیدانو ته د الله تعالی له دربار څخه جنت الفردوس الله تعالی دې په آینده کې افغانان او ټول مسلمانان له دغسې پیښو څخه وساتي. راځو په دې ویډیو کې درته د سالنګ د دغې پیښې په اړه معلومات لرو. دا چې دغه پیښه څه ډول منځته راغلی، ټانکر ولې اور اخیستی ده، همدارنګه څومره تلفات رامنځته شوي دي او اوس په سیمه کې څه حال ده، آیا اور مهار شوی ده او که نه، او یا هم تر اوسه پورې جاري ده. د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ. د دې موضوعاتو په اړه به درته معلومات وړاندې کړو. تېره شپه شاوخوا 6:30 بجې د سالنگونو په تونل کې یوه عرده تانکر تیل در گرفته و در پاریش از موترهای مسافربری مثل فرانکوش و غیرهم آنها هم زخمی شد. لومړی چې دا اور څه ډول منځته راغلی ده، ټانکر ولې اور اخیستی ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان وایي چې دغه پیښه د یو ټانکر د راچپه کېدلو له امله رامنځته شوې ده، چې یو ټانکر چپه شوی چې له امله یې وروسته اور رامنځته شوی ده، چې د اور له امله هغه سوارلي چې دلته په دې لارې یې سفر کوو بند پاتې شوي دي. څرنګه چې دغه ساحه یو تونل ده او تونل کې اور لګېدنه منځته راغلې ده، د دې خوا شاته نور ټانکرونه هم موجود وو، کېدای شي نور ټانکرونه هم سوځېدلي وي، خو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې نور ټانکرونه هم سوځېدلي که یوازې همدا یو ټانکر چپه شوی ده او اور یې اخیستی ده. دا چې نور مسافرینو په دغه لار سفر کوو د دغې پیښې رامنځته کېدو سره په تونل کې بند پاتې شوي دي، چې د بند پاتې کېدو له امله چې هلته اور رامنځته شوی ده دوی ته هم ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان نن ماسپښین په یو خبري ویډیو کې ویلي دي چې په سالنګ کې د ټانکر د چپه کېدو اور لګېدلو له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او څه باندې 30 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان حمید الله مصباح د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې دغه ټانکر تېره شپه د تخنیکي ستونزو له امله د سالنګ تونل کې دننه چپه شوی ده او تر هغه وروسته یې چاودنه کړې ده. ښاغلي مصباح زیاته کړې ده چې په یاده چاودنه کې 9 تنه وژل شوي دي او 34 تنه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي د دغې پیښې زیاتره قربانیان هغه مسافر دي چې د ټانکر ته چاودنې سره هممهاله په تونل کې بند پاتې وو. د فواید عامې وزارت ویان زیاته کړې چې اوس مهال د سالنګونو لویه لار د ترافیکو پر مخ بنده ده او په خبره یې د خلاصولو هڅې روانې دي. په همدې ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې روغتیایي او د اطفایي ټیمونه د پیښې ځای ته پر وخت رسېدلي دي او اور یې مهار کړی ده. دوی په وینا د پیښې زیات ټپیان د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ روغتون ته انتقال شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې د زیات شمېر ټپي شوو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ ده او ممکن د مرګ ژوبلې کچه هم زیاته شوې وي. د سالنګونو د لویې لارې په بندېدو سره د سالنګونو دواړو لور ته په زرګونو مسافر بند پاتې دي او اوس مهال د سړې هوا له امله هم ستونزو سره مخامخ دي. د سالنګ یو اوسیدونکی چې نوم یې نه ده اخیستی رسنیو ته ویلي دي چې تر اوسه پورې ټول بارونکي موټر د پاروان ولایت د جبل سراج په مربوطاتو کې درول شوي دي او پر دغه لار مسافر وړونکو موټر ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. همدارنګه دغې سیمې ته د ملي دفاع وزارت ځواکونه هم رسېدلي دي ترڅو هلته له میشته زخمیانو سره مرسته وکړي او پر وخت یې روغتونونو ته ورسوي. همدارنګه اور په سیمه کې کنټرول شوی ده او د رامنځته شویو تخریباتو له امله لاره بنده پاتې ده. څرنګه چې هوا سړه ده او سالنګ د افغانستان د یخو سیمو څخه یوه سیمه ده، بند مسافر له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ کېدلی شي. همدارنګه د ټولګټو چارو وزارت ویان مصباح الله وایي چې سالنګ کې د اور لګېدنې سیمې ته د پروان او بغلان له لارې اور وژونکي ټیمونه پر وخت رسېدلي دي او اور لګېدنه د سهار د 8 بجو څخه مخکې کنټرول شوې ده. د سالنګ د دغې دردناکې پیښې په اړه د افغانستان اسلامي امارت د خواشینۍ یو پیغام هم نشر کړی ده. په دغه پیغام کې راغلی دي
په خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د سالنګ په تونل کې د ننه د ترافیکي پیښې له امله 12 تنه هیوادوال په شهیدان شوي او 30 تنه نور ژوبل شوي دي. اسلامي امارت د قربانیانو له کورنۍ سره د زړه له کومې غمرازي ښیي او په دې غمجنه پیښه کې شهیدانو ته له الله تعالی څخه فردوس، زخمیانو ته کامل شفا او کورنیو او دوستانو ته صبر جمیل غواړي. همدارنګه په ټولو اړوندو ادارې غږ کوو چې د داسې ناوړو پیښو د تکرار مخنیوي لپاره ډېرې او جدي هڅې وکړي. همدارنګه ملي دفاع وزارت خپل کاري ټیمونه دغه سیمې ته استولي دي. ملي دفاع وزارت د پروان اړوند سالنګ تونل کې د تیلو د اورلګیدنې پیښې د قربانیانو او ټپیانو د لیږد په موخه د بیړنۍ درملنې لپاره تخنیکي او طبي ټیمونه او لومړنۍ مرستې له پوځي چورلکو سره یو ځای سیمې ته لیږلي دي. د دې وړاندې د روغتیا وزارت هم سیمې ته خپل طبي او مسلکي ټیمونه لیږلي وو. اخیستی دی چې دغه اورلګیدنه تر همجوار موټرو پورې هم رسېدلې ده. دا چې اورلګیدنه د سالنګ د تونل په دننه ساحه کې وه، له همدې امله له شمالي اړخه رسیدګي نه سوی کېدلی. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل او ورسره له بغلان او پروان ولایتونو څخه د مرستې ټیمونه له جنوبي اړخه خاص نقطې ته رسیدلي. د اور وژنې عملیات له ځنډ سره مخ وو. د سهار تر 8 بجو پورې په بشپړه توګه اور مهار سوی دی. په دغه پیښه کې بدبختانه تر 12 پورې شهیدان او تر 29 پورې زخمیان لرو. البته یاد ارقام لا هم دقیق نه دي او د تغییر وړ دي او د سالنګونو لویه لار اوس مهال د ترافیکو پر مخ بنده ده. له ټولو هیوادوالو په درنښت هیله کوو چې د ټولګټو وزارت تر بیا خبرتیا پورې دي پر د یاد لار له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. سلام علیکم مولوی صاحب، خوب هستی؟ علیکم السلام و رحمت الله. مولوی صاحب در این محل چه قضیه است که شما آمده؟ پیش از اینکه قضیه را بگویم من خود معرفی کنم. والی عبدالغفور نام است، مربوط لوای مردویون پروان که در اینجا 50 نفر در یفتندور سالان که 50 نفری اندیوالا از مسئولش هستم و در اینجا تونل است. در اینجا حادثه صورت گرفته، بسیار حادثه ناگوار و خطرناک. تانکر تیل در گرفته و در پاریش از موترهای مسافربری مثل فرانکوش و غیرهم آنها هم زخمی صورت گرفته و سقف تونل هم ششته. به مسافه 100 متره و 1.5 متره ما خود نزدیک کردیم به حادثه. 18 نفر از زخمی ها را ما نقل و مکان دادیم تا کلینیک با همراه استخبارات محل همیشه که توشان همکاری کردیم و با همراه پویکار همکاری کردیم که زخمی ها را نقل و مکان دادیم و فعلا هم به مسافه 200 متری حادثه قرار داریم و فعلا هم ما همکاری